دا متل چې کوم دی اصیل ته اشارت او کمسل ته لوړ. خبره او مکه ده چې کم بنی آدم اصیل وي په خبره پوهیږي، د خپل ځان، د خپل کورنۍ، د خپل پلار نیکه غور نیکه د عزت احساس وي ورته، نو هغې په اشاره پوهیږي، او د خپلو راتلونکو نسلونو د عزت او د احترام احساس وي ورته، نو هغې په اشارت پوهیږي. د دې په مقابله کې چې کم کمسل وي نو د هغوی نه په ځان کار وي نه په جهان کار وي. هغوی خپل ځان ته ګوري، خپل مفاد ته ګوري، خپل غرض ته ګوري، او په لنډو چپو باندې خپل کارونه سمول غواړي. د اصیل بنی آدم په ډیرو موقعو باندې، په ډیرو معاملو باندې د ډیرو خبرو او د ډیرو کارونو اجازت یا ضرورت هغه ته نه پیښیږي. هغه ته چې یوه معمولی غونډه کې اشاره هم میلو شي، که په محفل کې وي او که هسې هغې پوهه شي او د هغې مطابق خپل کړه وړه خپل کار سم راسم کی. خو د دې په مقابله کې کمسل ته به د بیا بیا وینا، د بیا بیا خبرې کولو، یا د بار بار یا د بیا بیا د یو کار نه د منې کولو باوجود هم هغه به خپل روش نه پریږدي، جاری به ساتي او په هغې باندې به ځي. ګټه او نفع په خپل ځای باندې، خو دا د خصلت یو داسې کوږوالی او داسې خیچنوالی دی چې په کومو خلکو کې راشي، او اکثر په دغه خلکو کې وي، نو هغوی د دې نه ډیر په ګران خلاصیږي یا نه خلاصیږي دي. خو دلته کې هم خبره سل په سل نه ده. ځینې خلک داسې وي چې هغوی د وخت تیریدو سره یا د تربیت د نوو موقعو د حاصلېدو سره یا د نوو ادارو یا د نوي ماحول د حاصلېدو سره تر ډیره حده پورې په خپلو کمو خامو کمزوري عمومي، خو وینه نه بدلیږي، اصل اصل وي او کمسل کمسل. نو چې کم خلک په خبره نه پوهیږي یا په اشارت نه پوهیږي یا په موقع محل په حساب کتاب نه پوهیږي، نو هغوی پسې بیا خلک لوړ را اخلي. لوړ هم زمونږ نوی نسل اکثر نه پیژني. غټ ډانګ یا غټ لرګي وي چې کوږ اکثر وي او یعنی ډیر نیغ نه وي، او لوړ اکثر خلک په غوا او میخو پسې راخلي چې اوږد وي، کم از کم 2.5 ګزه خو وي. او دغه لوړ بیا تاسو ته پته ده چې د چا په لاس لوړ ورشي او مخې ته کمسل وي، نو بیا خو د لوړ چلولو موقع وي. او د دغه خلکو بدقسمتي دا وي د کمسلو چې هغوی بغیر د زور زیاتی، د تشدد یا د طاقت جبه مني، نو د هغوی دپاره دغه موقع یا د لوړ د استعمال د خلکو یا د معاشري یا د قانون نافذ کوونکو خلکو مجبوري وي، یا د خلکو یا د خپلولو یا د تعلقدارو د هغوی دپاره مجبوري وي. خو دلته کې دا خبره هم یاد لرل پکار دی چې دا دواړه ټکي چې کوم دي دا په بیخي په خپلو یوازینو معنو کې د استعمالیدو نه دي، چې ګنې د اصیل ته اشارت خامخا به بنده اشارت کوي، یا کمسل ته لوړ هغه ته به خامخا لوړ را اخلي. د دې دواړو مطلب دی چې یو طبقه، یو خلک چې کوم دي اصیل چې کوم دي هغوی به په وړه خبره، په وړوکي کار یا د خبرې په نوعیت باندې پوهیږي او د هغې مطابق په خپل ځان سموي راسموي، او چې کوم کمسل دي نو هغوی به په سختۍ سره په خبره پوهول غواړي او د هغوی سره به سختی کول غواړي.